جوړه کړه په خیر زحمت خبرې کوم د بایومیکس چینل څخه. نو سبجیکټ وخت مو نه در ضایع کوو چې ډایرکټ ځو پر سبجیکټ باندې. سبجیکټ ته چې څه تعلق لري بایوکیمستري دی. بایوکیمستري مطلب باندې به زه سر ته خلاص کوم په دا لغات باندې. بایو به ژوندي ته وایي، کیمستري یو کیمیکل کیمیاوي مواد ته وایي. صحیح ده. درځي چې دا مو د څه شي برانچ راخڅې دي د آر اف ټي. آر اف ټي دپاره هم کېږي، نور شیان دپاره هم کېږي، ډېر شیان دپاره کېږي. صحیح ده. نو راځئ چې ګورو یوریک اسید. یوریک اسید ټیسټ مو راخڅې دی دا ویډیو چې تا دا کړی د هغه په مطابق. نو یوریک اسید څه شی دی؟ یوریک اسید ویسټ پروډکټ دی. ستا په وینه کې دا یو ویسټ پروډکټ دی، یو ضایع ماده ده، یو ضایع محصول دغه دی، یو ضایع یو داسې شی دی چې هغه فالتو شی دی. نو دی څه وخت جوړېږي، څه شي دپاره جوړېږي او کوم وجه ده چیرې جوړېږي؟ یوریک اسید چې دی کله چې دی زه به د انګلیش درته وایم. اټس کریټډ when the body break down chemical called purines. یعنی پرینز په نامه باندې، پروین په نامه باندې چې دی یو قسم کیمیکل دی چې هغه کیمیکل جوړېږي په هغه وخت کې دا ځینې پاتې سي، یعنی په هغه وخت کې دا جوړ سي، یعنی په هغه وخت کې دا یو په ټوټې ځینې پاتې سي. پروینز په نامه باندې یا پرینز په نامه باندې دا کم پروټین دی چې دی جوړېږي. جینیټیک یعنی زموږ کم جینیټیک انفارمیشن چې ورته وایي جینیټیک کم پیدایشي دا ډي ان اے نه ډي ان اے. نو دا کم وراثت یا کم جینیټیک یعنی پیدایشي یو قسم پروټین دی دا په دغه کې کار کوي، دا ډي ان اے کې دا د ډي ان اے ده. صحیح ده. نو هغه وخت چې دا جوړېږي، هغه چې جوړېږي دا بیا پروډیوس شي، یعنی زیات جوړ شي، دا یوریک اسید زیات جوړ شي. نو هغه څه دی؟ هغه یو قسم نیوکلیوټاید دی. دا پیرینز یو قسم نیوکلیوټاید دی. نیوکلیوټاید باندې ویډیو بیا راځي دا وګوره. نیوکلیوټاید د ډي ان اے یو پارټس دی. صحیح ده. نو په هغه وخت کې دا جوړ شي، په هغه وخت کې دا جوړ شي، دا بیا ځي چیرې د پښو د لاسو بندونو هر ځای چې بند و په هغه ځای کې دا د کرسټل په فارم کې پاتې شي، یعنی د یو ډبرې په فارم کې، یعنی د یو شیشې په فارم کې دا پاتې شي. نو هغه وخت بیا دا ځای پړسېدل وپړسېږي یا دغه وشي، نو هلته ایمیونټي سره ډسټرب شي، د هغه وجه بیا درد کوي. دا د ګوت بندونه. صحیح ده. د ګوتې بندونه. صحیح ده. جواینټ ورته وایي، انفلمیشن جواینټس کې جوړېږي لکه دا ځایونه. اوس مو سر خلاص شو. دا یو قسم پروټین د وجه یو پروټین جوړېږي، د هغه د وجه پاتېږي. هغه پروټین څه دی؟ هغه نیوکلیوټاید د ډي ان اے یو حصه ده. د چیرې چې دا په د کله چې په وینه کې ګرځي بیا دا ولاړ شي د پښو بندو ته، یعنی هغه ته یو کرسټل فارم کې پاتې شي. صحیح. دا د دې دغه دی ډیفینیشن دی. صحیح ده. یوریک اسید یو فضله. صحیح ده. دا یو ویسټ پروډکټ دی، که د سر نه په خلاصېدی ویسټ پروډکټ. اما د ده ښه نه دا خو مې در وښول. پالک هم جوړېږي او د کیلوس هم جوړېږي، بلډ کېږي، یعنی په دا وچو میوو هم کېږي، د ډېر شیان پورته کېږي او کمیږي هم. نو راځي چې د دې فنکشن خو مې در وښوي چې هر میتابولیک بریک ډاونز کوم چې یورینز نیوکلیوټایډز یو قسم دغه دی ډي ان اے پارټس یا د ډي ان اے یو کیمیکلز دی. نو دا په دې باندې بله ویډیو راځي دا کم یعنی یورین نیوکلیوټایډ چې ورته وایي. اوس به موږ خالي ورته وایي چې دا د دې د ماتېدو د وجه هغه مخکې درته ویلي. اوس راځي نارمل رینج باندې. د دې نارمل رینج څه شی دی؟ نارمل رینج 3.5 بیا د 2.0 د 2 ملي ګرام پر ډیسي پر دی. د دې کلیکشن پوینټ به څه شي؟ جیل ټیوب، پلاین ټیوب او هایپرین ټیوب، جړ، زلغون او سور ټیوبس. د دې کم کنډیشن کې دا پورته کېږي، په ډېر کنډیشن کې دا پورته کېږي. بهرحال کم چې یو دانه راخځي په هغه کنډیشن، یعنی په هغه ناجوړیان کې دا پورته کېږي. ډي یوریټیک میډیکیشن واټر پیلز ورته وایي، ډرینکینګ ټو مچ الکول ورته وایي، جینیټیک هایپر تایرویډیزم اور ایمینو سپرایزنګ ډرګ ورته وایي، لیکومیا اور اوبسیټي اور سیروسیز اور ګویټ، د ګویټ په نامه دی یا ګوټ په نامه. صحیح ده. lead poisoning or puric or rich diet, organ meats or game meats or anchovies, herring, gravy or dried beans, dried peas or mushroom and other foods or renal insufficiency ورته وایي، ټیومر لایزینګ سنډروم ورته وایي. اوس په کوم دا خو دا کنډیشن دا ګره کنډیشنان باندې ویډیو راځي، کوم نوم ما سره غلط کړی هغه خپل هم سموایي سم. اوس په کوم کنډیشن کې دا کښته کېږي؟ یعنی کونی سنډروم کې کښته کېږي، لو یعنی پیورین ډایټ کې کېږي، سنډروم اف انپروپریټ په نامه باندې، اټیډ ډیورټیک او ویلسن په نامه باندې. او راځه د دې ټیسټ پروسیجر ټیسټ چې دی د بایوکیمستري مشین به درسره رایي، جسټر به درسره رایي، او یوټیوب چې در راواخلئ
نو یو ټیوب چې در راواخیستې په هغه کې به 2 ټیوبه چې راواخیستل هغه سټنډرډ چې در کوي 2 ټیوبه راخښه کړه یوازې سمپل لکه یو ټیوب. نو ټیسټ چې در راواخیستې هغه به 80 ریجنټ 1 ور اور ریجنټ 2 چې دی هغه به 200 ور اور سمپل به 60 مایکرون ور دا خو موږ فل لګولې په هاف هم ته لګوای شي سید 10 سکند لپاره هم پرېږدوای شي ځینې بیا 15 منټه غواړي 15 منټه بعد بیا دا ټیسټ پرفورمیږي سید ولې واټر باد کې بجدي بیا د دې واټر باد کې د دې ټمپریچر سید هر ماشین چې دی هغه 3 سټپ لري کوالټي کنټرول نارمل لو های اور کیلیبریټ سټانډرډ رینج لیمټ اور د رینج او ټیسټ رینج ورکول یا د کول کې ویډیو خوښ شوی د نور سره هم شیر کړئ.